تازه او بد خبر د طالبانو د ظلمونو دوام. طالبانو په 4 ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو 100 کسان وژلي دي. دوستانو چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یې. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د بشري حقونو سازمان وایي طالبانو 4 ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو 100 کسان وژلي دي. طالبان بیا دا خبر ردوي. د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره د افغانستان په 4 ولایتونو کې نږدې 100 مخکني پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا یې په زور تریتم کړي دي. یاد سازمان خپل تازه رپورټ کې د 40 مخکنیو پوځیانو، پولیسو، ملیشه کسانو او استخباراتي کارکوونکو یادونه کړې ده. کندوز او هلمند ولایتونو کې د 100 وژنو ادعاوې شوې دي چې د رپورټ په ټکو کې له کره سرچینو په اړه معلومات تر اوسه شوي دي. د اسیا لپاره د دې سازمان مرستیاله مشره پټریسا ګوسمن په دې هکله وایي د طالبانو مشرتابه له لوري د عمومي بخښنې ژمنې سره د دې ډلې ځایي قومندانانو د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د غړو وژنو لاس کې درلوده. اغلې ګوسمن وایي دا د طالبانو مسؤلیت دی چې د نورو وژنو مخه ونیسي، د مخکینیو وژنو له عاملینو سره حساب کتاب وکړي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. یاد سازمان خپل تازه ریپورټ کې د 40 مخکینیو پوځیانو، پولیسو، ملیشه کسانو یا استخباراتي کارکوونکو یادونه کړې ده چې د ریپورټ په ټکو د اګست 15 او د اکتوبر 11 نیټې ترمنځ طالبانو ته له تسلیمېدو یا نیول کېدو وروسته دوی یا وژل شوي دي او یا تریتم شوي دي. دوستانو تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره شریک کړئ.